عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله به فرمایل ما د مرګ نه ښکلی واعظ کتلی نه دی. بس مرګ شته، د نور نصیحت ضرورت نشته. پلار مې مړ شو، نیکه مې مړ شو، خوږ دوست مې مړ شو، ورور مې مړ شو، زه به مرم، دې نه خوا د نصیحت ضرورت نشته. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله به فرمایل د مرګ نه مې ښکلی واعظ کتلی نه دی. تعجب دی زمونږ په حال چې په خپلو لاسو باندې قبر ته دننه کوو او هغه ټیم مونږ ته آخرت نه یاد، هغه ټیم هم زمونږ دا سوچ نه چې ورځ به زم داسې. دویمه وایي د کتاب نه مې مخلصه دوست نه دی کتلی، د کتاب نه مې مخلصه دوست نه دی کتلی چې هر ټیم او په هر حال کې تاله فایده درکوي، تاله نفع درکوي، تا ته هېڅکله ضرر نه در رسوي. او دریم وی د تنهایی نه مې بې ضرره ملګری نه دی کتلی، د تنهایی نه مې بې ضرره ملګری نه دی کتلی. واحد تنهایی داسې دوست دی او داسې ملګری دی چې دې کې ضرر نشته. ای من سمت نجا، وی څوک چې خاموش شو کامیاب شو. یو سړی صرف چپ خوله ناست دی، تنې تنها خبرې اترې نه کوي، دا خاموشیم عبادت دی. بس دا چې دی خاموش ناست دی او دې نه الله الله کوي، نه سبحان الله سبحان الله کوي، دا خاموش ناستم عبادت.